بسم الله الرحمن الرحیم. د برېښنایي موټرو تسلا رئیس ایلن ماسک غواړي یو داسې موبایل په 2022 کال کې بازار ته وړاندې کړي چې ډیر جالب او خوندور سیستمات لري چې په اورېدلو به ستاسو لپاره هم جالب وي. نو په دې سره ډیر امکان شته چې سامسنګ او آیفون موبایلونه د نوکیا په برخلیک باندې تبدیل کړي، لکه څنګه چې نوکیا یو دم له بازاره وغورځېده همداسې شاته پاتې شو. همدغسې ډیر امکان شته چې سامسنګ او نوکیا بخښنه غواړم سامسنګ او آیفون هم له بازار نه وغورځي او شاته پاتې شي. خو بل خوا بیا آیفون هم اعلان کړی چې دوی هم کوښښ کوي برېښنایي موټر جوړ کړي د تسلا په خلاف باندې. په هر صورت زه غواړم په دې دواړو باندې خبرې وکړم. نو په یو لایک او کمنټ زموږ ملاتړ وکوئ. ملتیا مو مهمه ده. پاک رب مو راته لره. راځم اول د تسلا د موټرو رئیس ایلن ماسک موبایل ته د په څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې داسې یو موبایل خلکو ته وښود چې ډېر جالب خصوصیات لرل. اول دا چې دغه موبایل خپل ځان داخلي نه کولی شي د شاته رنګ تبدیل کړي. دغه ټول پوخ رنګ یې کولی شي سور، زیړ، سپین، تور هره ورځ یې کولی شي بدل کړي. یو دومره جالبي دا ده چې دې کې 2000 جی بي حافظه ده چې 2000 جی بي حافظه یعنې څومره ډېرې ویډیوګانې معلومات چې تاسو لرئ کولی شي پکې جمع کړئ، بیا هم په اسانۍ باندې نه ډکېږي. درېیمه خبره پکې دا ده چې 15 جی بي رام لري او د دې د انټرنیټ تیزوالی به په یوه سیانه کې 200 MB چې 5G به پکې په ټوله دنیا کې کار کوي، ځکه دا د سټلایټ لارې نه له موبایل سره وصل کیږي. که چیرته ستاسو سیم کارت کار کوي که یې نه کوي، که چیرته ستاسو سیم کارت کار کوي یا یې نه کوي دا مهمه نه ده. دا د سټلایټ لارې نه انټرنیټ سره وصل ده او دا به له هغه ځای نه دلته کار کوي او دا له هغه ځای نه ستاسو انټرنیټ په ټوله نړۍ کې کار کوي او همیشه به فولي. خو بله جالبه خبره یې دا ده چې د 102 خواو شاته د 108 پورې میګا پکسله کامره لري او 4 کامرې لري. د دوی دغه یوه کامره چې د 108 میګا پکسله خو شاته چې دا ډیره تیزه کامره ده چې په اوس زمانه کې یو موبایل کې هم نشته ده. نو دا ډیره تیزه کامره ده. په دې سره تاسو کولی شئ ډیر لرې لرې ځایونه ښکلي عکسونه واخلئ، ښکلي انځورونه واخلئ، ښکلي ویډیوګانې واخلئ. دا هم تر ټولو جالبي ده. قیمت به یې $1200 کله چې بازار ته وړاندې شي. دا د نړۍ په هر هیواد کې به اویلیبل په هر هیواد کې به لاسته راوړلی شئ دغه موبایل اخیستلی شئ. او دغه موبایل چې د نړۍ په هر هیواد کې اوس بیا که ستاسو سیم کارت کار کوي که نه کوي نو ستاسو ټولو شکایتونه بیا ختم شي چې وایي زما سیم کارت کار نه کوه، زما انټرنیټ کار نه کوه. دا بهانې بیا ختمیږي. خو افغانستان غوندې غریب هیواد چې بیا داسې موبایلونه اخلي نو ډېر قیمت ورته، خو په هر صورت بیا هم خلک شته چې $1200 په موبایل باندې ورکړي، خو دومره ډېر خصوصیات چې ولري او دومره پرمختللي سیستم کې چې یو موبایل اوسي نو حتما ارزي. نو که دغه موبایل بازار ته راووته ډېر امکان شته چې آیفون او سامسنګ د نوکیا برخلیک باندې تبدیل شي او نور همدغسې په خپله پسې شاته وغورځېږي او بازار یې چې څومره اوس ګرم ده راتلونکي کې شاید ونه اوسېږي. ایلن ماسک ډېر پوه سړی د هغه په 12 کلنۍ کې ویډیو گیم جوړ کړی و. هغه وخت د پیسو ګټلو د شروع کړی و، بیا په یو کمپنۍ باندې خرڅ کړ. اوس د ایکس سپیس په نوم باندې یو بل پروژه لري چې هغه په مریخ کې د انسانانو لپاره کار کوي چې هلته انسانانو ته ژوند برابر کړي. او دا یو بل پلان دا هم لري چې غواړي سپوږمکۍ بر اسمان ته وخیږي. د ویل چې تر 2030 کاله پورې به زه په اسمان کې یا دغه په فضا کې سپوږمکۍ لګوم چې ټول نړۍ ته ارزانه او تیز انټرنیټ ورکړم چې په هغې باندې هم د $6 میلیارډ خورجه سرمایه گذاري کوي. نو بل خوا بیا آیفون هم بازار ته یو موټر وړاندې کړی و چې د الکترو بیا برقي موټر و. هغه موټر دی غواړي چې تسلا په ضد باندې بازار ته وړاندې کړي او ښه موټر په راتلونکي کې ولري او ښه برېښنایي موټر لري. خو دا چې تسلا سره به سر ووهلی شي ونه وهلی شي د تسلا ځای به ونیسي او به هم نیسي دا معلومه نه ده. خو ولې تسلا چې کوم اعلان کړی دی د موبایل په اړه باندې نو هغه ډېر امکان شته چې آیفون شاته پرېږدي او ځان مخکې ویسي. نو هیله د ملګرو له موږ ملاتړ وکوئ. یو لایک کمنټ او فالو مو له یاده ونه وځي. پاک رب مو راته لره. زه کوشش کوم چې ستاسو لپاره همیشه جالبې او خوندورې ویډیوګانې برابرې کړم. تر بلې ویډیو د خدای په امان. الله مو ملګری شه.